پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بچیم د 2 کالو شي نو د مانځه خبره ورته کوي. مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 چې کله ماشومان د 2 کالو نو د مانځه خبره ورته کوي. ماسپخین مون د سار مون د صحابه کرامو په تاریخ کې دا راځي چې ماشومان به ځان سره مانځه ته راوستو. یو پلار او مشر چې په جماعت کې مونځ وکړو نو قتل به جزما بچی مانځه ته راغلي دي که نه دي راغلي. د بچو دپاره چې کوم استادان به ونیول استادانو ته به دا ویل چې ګوره زما بچي باندې پام کوه چې جمع مانځه له راځي او که نه راځي. او چې کله 10 کالو ته ورسېږي حدیث کې دا راځي د مانځه په سر وله وهل ورکوي او بسترې د یو بل نه جدا کوي. چې کله د 10 کالو شي نو د مانځه په سر وله وهل ورکوي او دا بسترې وله د یو بل نه جدا کوي. یو ځای به نه سموي. نو دومره لوی شان دی چې 10 کالو کې ماشوم بالغه نه وي خو دا د ده تربیت دی. د وخت نه د مانځه سره عادت کول دي چې د بچپن نه سړی په کم عمل باندې راواوړي هغه د ده یو عادت وګرځي هغې دپاره دا بیا پابند دي. نو مسلمانانو والدینو ته مسلمانانو مشرانو ته دا حکم دی چې 10 کالو ته بچي ورسېږي او منځونه نه کوي نو د مانځه په سر باندې هغه له وهل ورکوي.